السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. راځئ چې د حدیثو په رڼا کې هغه عمل وپېژنو چې د الله رب العالمین رحمتونه په موږ باندې د باران په شان باندې راوریږي. د الله د رحمتونو د ورېدو دپاره ډېر اسباب دي، خو یو بهترین او زبردست او اسانه سبب هغه دا ده. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى علی واحدة صلی الله علیه عشرة. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای څوک چې په یو وارې په ما باندې درود شریف ووایي الله جل جلاله لس رحمتونه پې وروي. او یو حدیث کې راځي څوک چې د الله په پیغمبر باندې یو وارې درود شریف وایي لس نیکۍ او لس درجات ورکوي. نو مسلمانانو ورونو که غواړې چې د الله د رحمتونو مستحق شي، چې غواړې چې د الله رحمت را باندې وریږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویلو ته زور ورکړه. هر مسلمان باید سهار بیګا هر وخت چې موقع په لاس ورشي په خوږ پیغمبر علیه الصلاة وسلام باندې درود شریف وایي. ځکه یو وارې درود ویل د خپل ځان باندې د الله لس رحمتونه ورېدل دي. بیا درته وایم رسول الله فرمایي من صلی علی واحدة، چا چې یو وارې په ما باندې درود شریف وویلې الله رب العالمین په دې بنده باندې لس رحمتونه وروي. کوم درود ویل پکار دي؟ چا چې کوم درود زده وي، کوم ورته آسان وي، هغه درود دی وایي. اللهم صل، خو بهتر درود هغه درود ابراهیمي ده. اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. یا یو سړی وایي صلی الله علیه وآله وسلم، صلی الله علی محمد، اللهم صل علی محمد. کوم درود چې چاته آسانه وي او وی وای د الله رب العالمین له طرف نه لس رحمته د باندې وریږي. ای مسلمان وروره، ای ګناهګار وروره، ای هغه څوک چې په مشکلاتو کې مبتلا یې، هر کار دی چې بند وي د الله په پیغمبر باندې درود ووایه، الله رب العالمین به په ما او تا باندې درود له برکته رحمتونه نازل کړي، الله به د ما او تا مشکلات حل کړي. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای بخیل هغه څوک نه ده چې خلکو ته مالونه نه ورکوي. بخیل هغه څوک ده چې د ما نوم ذکر شي او په ما باندې درود شریفونه وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي البخیل من ذکرت عنده ولم یصلی علی. بخیل هغه انسان ده، عام خلک بخیل دې ته وایي پیسې نه مصرفوي په ځان باندې، ملګرو باندې، اهلو خپلوانو باندې. اصلي بخیل د قرآن او د حدیث په رڼا کې بخیل هغه څوک ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر وشي او د درود شریف نه وایي. هر مسلمان باید همیشه په هر وخت کې د خدای په پیغمبر باندې درود شریف ووایي. یو سکند، 2 سکنډه، 15 منټه نیسي، د الله رحمت را باندې وریږي. الله دې مونږ ته توفیق راکړي چې په پیغمبر علیه الصلاة وسلام باندې بار 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 درودونه ووایو. وصلی الله علی النبی الامی وآله وسلم تسلیما کثیرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.